بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام. عزتمندو وګورونو مسلمانانو، د یو اهم خبرې طرف ته د ټولو مسلمانانو توجه راګرځول غواړو. دا زمانہ دا وخت د نبی علیہ السلام د زمانې نه ډېر لرې دی او د فساد دور دی. فتنې پکې ډېرې دي، شرور پکې ډېر دي، خیر پکې ډېر کم دی. څومره چې د نبی علیہ السلام د زمانې نه لرې والی راځي دومره شر او فساد سیوا کیږي. دې طرف ته زه د ټولو توجه راګرځول غواړم چې په سوشل میډیا باندې د علماو خلاف یو ډېر ګناونی سازش شروع دی او د هغې خلاف ډېرې زیاتې پراپیګنډې افواګانې کیږي. اوس که یو واقعه وشوله، یو کار یو کس وکړو او د هغې په آړ کې بیا خلک لګیا دي او د ټولو علماو تذلیل کوي، توهین کوي، نو دا څنګه دی؟ نو په دې باره کې به زه یو څو خبرې وکړم. عزتمندو، د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې زمونږ مخې ته د علماو هغه خدمات که چېرته وي چې علما په دې ملک کې په دې ټوله دنیا کې څومره خدمات د دین کوي او څومره کړي دي، نو که هغه زمونږ مخې ته وي نو دا کوم موجوده صورتحال چې د خلکو جوړ دی نو دا به نه وي. د ټولو نه اول عالم او استاذ او مدرس او معلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې هغه فرمایي انما بعثت معلما، چې زه الله معلم را لیږلم، استاذ را لیږلم. نبی علیہ السلام ته قرآن نازل شو، صحابو ته ورکو. بیا دویم نمبر علما هغه صحابه کرام دي، بیا ائمه مجتهدین، محدثین، سلسله روانه وه. هندوستان ته راله، عراق ته راله. په هندوستان کې مجدد الفسانی رحمه الله، شاه ولی الله رحمه الله، دا لوی اکابر علما اولیاء کرام، د هغوی په ذریعه دې ځای ته موږ ته دا دین را ورسېده. دا خدمات ټول د علماو دي. د نبی اسلام نه راواله تر دې وخته پورې زما غوندې یو ادنا طالبه پورې دا خدمات ټول علماو کړي دي. د هغوی سره مجاهدین هم ملګري وو، مبلغین هم ملګري وو، صوفیه کرام هم ملګري وو. خو دا بنیادي کردار په دې کې د علماء کرامو دی. بیا په دې زمانه کې چې علماء کرام کوم خدمات کوي، د مدرسو په شکل کې، د جهاد په شکل کې، د سیاست اسلامی په شکل کې، د خانقاه په شکل کې، او نور د جماعتونو امامت او خطابت او د خلکو د معاشرې د اصلاح، دغه ټول خدمات د چانه پټ نه دي. زمونږ په ملک پاکستان کې زه به تاسو ته مختصر دغه خدمات ذکر کوم، بیا به بله خبره وکم. مختصر خدمات زمونږ په پاکستان کې زمونږ د وفاق المدارس سره تقریبا 30,000 مدرسې دا ملحق دي. الحمدلله زمونږ پکې د خپلې مدرسې دا ملحق دي، او د هغې نه علاوه تقریبا 1 لاک وړې غټې مدرسې دا په پاکستان کې کار کوي. څه د پاسه 200 ارب روپۍ د هغې خرچه ده. سکال زمونږ د وفاق المدارس نه تقریبا 78,000 څه د پاسه علما فارغه شو، د قوم له ورکړو جماعتونو کې خدمت کوي. زمونږ په پاکستان کې 35 لاک مساجد دي. 35 لاک مساجد د هغې امامان علما دي، دغه جماعتونه هغوی آباد کړي دي. پاکستان کې 200 مرکزونه دي. د دې ټولو الحمدلله چې څومره خرچي دي هغه د عوام کوي. په دې کې داسې مسلمانان دي چې دا په الحمدلله په زرګونه اربه روپۍ بجټ، دغه دینی بجټ دی الحمدلله، او هغه روان دي. دغه ټول خدمات د علماو په ترغیب باندې کیږي. بل طرف ته د تبلیغ تحریک دی، د تبلیغ هغه الحمدلله علما د هغې سرپرستي کوي. ټوله دنیا کې هغه جماعتونه ځي، د مدرسو خدمت، د تبلیغ خدمت، او دغسې د جهاد خدمت. الحمدلله مولا عمر د دې مدرسو
د دې علماو د دې دیوبند علماو مجاهدو چې الحمدلله ټوله دنیا کې د اسلام سر اوچت کو روسله شکست ورکړ 37 سال جهاد وکړو. نو که د جهاد شعبه ده که د سیاست ده مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه څومره خدمات دي. اوس د علما کرام په لکونو علما جمعیت علماء اسلام په شا باندې د هغوی تایید کوي او دغه ټول خدمات روان دي. نو که زمونږ په کلي کې مړی وشي ماشوم پیدا شي او که نکاوي او که دا څومره خدمات دي هغه ټول ستاسو مخې ته لږ سوچ وکئ نو دا ټول خدمات عزتمندو دا علما کوي. اوس د علماو دومره خدمات د هغوی په موږ باندې دومره احسانات نو موږ له پکار دي چې د هغوی د دغه احساناتو بدله دا ورکو چې د هغوی ذکر خیر کوو. اوس که بالفرض یو کس یو عالم هغه نه یو ګناه وشوله یو غلطي وشوله یا بالفرض پراپیګنډه جوړه شوله غلط هم کیدی شي ځکه چې داسې ډېرې خبرې هغه چې بیا تحقیق ته رسېدلي دي نو هغه دروغ ثابت شوي دي او هغه پراپیګنډه ثابته شوې ده. داسې بېشماره واقعات زما مخې ته دي اوس او د هغې د بیانولو وخت اوس نه دی. نو اول خو دروغ کیدی شي بیا یو عالم خپله صفایي کوي بس بیا خبره خلاصه ده. او که بالفرض شو داسې چې یو عالم نه یو غلطي وشوه یو ګناه وشوه بیا د هغې په اړ کې داسې خبرې کول او د ټولو علماو د بدنامۍ کوشش کول نو دا انتهایی ظلم دی. او په دې باره کې به زه تاسو ته یو څو احادیث ووایم. نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، انبیاء کرام دا د علماء کرام د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. نو چې د هغوی وارثان شو د هغوی سره نسبت شو نو د نبی په باره کې دا زمونږ عقیده ده چې د هغوی په باره کې چا یو ذره هم د توهین خبرې وکړلې نو هغه پې کافر کیږي. لکه د پیغمبر دپاره که چا وړی غټه ګناه د ثابتولو کوشش وکړو نو دی کافر دی. اوس د دې علماو د دوی باره کې دا نه دي راغلي چې دا معصوم دي دوی نه به ګناه کیږي خو د دوی سره به مطلب چې داسې سلوک نه کوي څنګه چې عام په دې معاشره کې کیږي دا ښه خبره نه ده. نو د علماو باره کې نبی اسلام فرمایي من اهان العالم فقد اهانني، چا د عالم توهین وکړو د زما توهین وکړو. ومن اهانني فقد اهان العلم، چا زما توهین وکړو د علم توهین وکړو. او چا د علم توهین وکړو د الله توهین وکړو. او چا د الله توهین وکړو نو د کافر دی د دنه ایمان لاړی. نو په دې باب کې مسلمانانو له پکار دي چې هغوی د خپلو ژبو نه د هغوی باندې لږ کنټرول راولي. سوشل میډیا باندې چې کوم خلک لګیا دي که مسلمانان دي او هغوی ته زما دا درخواست دی چې وایي په دې خپلو خبرو باندې لږ غور وکړي. او که نه قادیانیان دي یهودیان دي یا نور ایجنسۍ دي کافر دي هغوی د علماو کردار خرابوي د علماو د ماتولو کوشش کوي نو دغه هغوی سره به هم د الله پاک د عذاب انتظار دی کوي، الله د پکړه انتظار دی کوي. او عام مسلمانانو دا پکار دي چې هغوی د خپل علماو د خپل کور د خپل عزت د هغوی دفاع وکړي. که بالفرض داسې واقع اول خو تحقیق به وشي چې دا دروغ دي که رښتیا دي، ډېرې خبرې داسې شوي دي تحقیق شوی دی بیا دروغ ثابت شوي دي. نو او که نه بالفرض شوي نو بالفرض که د یو سړي مور یا پلار یا رور داسې ګناه وکړي نو بیا د هغه کور او خپلوان د هغه په دفاع کې ټول لګیي. نو چې د کوم چا تعلق د دین سره دی نو موږ له پکار دی چې موږ د هغه دفاع وکړو، که نه چې بس خاموش پاتې شو. او که دام علما فرمایي چې لکه قرآن دی او په قرآن کې د چاپ کې غلطۍ راللې نو قابل تلاوت نه دی خو قابل توهین هم نه دی. دغه قرآن چې غلطۍ پکې راغلي د چاپ نه بیا به هم د هغې ته عزت کې احترام هم کې، ځکه چې دا زموږ د عقایدو مسله چې چا د قرآن توهین وکړو لکه د قرآن بېدبي وکړی په قرآن خپې کې خو د نعوذ بالله یې ګزار که دی په دې باندې کافر کیږي. نو هغه قرآن چې غلطۍ پکې راغلي دي نو د هغې به هم موږ ادب کوو خو قابل تلاوت نه دی. لکه یو عالم نه غلطۍ وشولې به ټیک ده قابل اتباع نه دی خو قابل توهین هم نه دی، قابل احترام بیا هم دی. او کوم چې علما دي علماء راسخین فی العلم اولیاء کرام بزرگان نو د هغوی به موږ احترام کوو، د هر طالب د هر عالم به احترام کوو. نو عزتمندو په دې باب کې مسلمانانو ته زما دغه پیغام دی چې د خپلو دینی مشرانو که هغه د هرې شعبې سره تعلق ساتي، که مدرسه کې درس و تدریس کوي، که جهاد کوي، که سیاست کوي، که تبلیغ کوي،
او که ختم نبوت دفاع کوي او که خانقاه کې لګیا دي پیران صاحبان دي بشریته د هغه ټولو د احترام کوي، د هغوی توهین دی نه کوي. ورنه حدیث کې صفا راغلی دي چې چا د علماو توهین وکړو دی پې کافر کیږي، د ایمان دا پیځي. اوس که چا دغه ګناهونه کړي دي توبه دې وباسي، او څوک چې د دغه نه توبه وباسي الله به دوی بچي حافظان او عالمان کی. او دام حدیث کې راغلی دي، حدیث ته رشید احمد گنگوهی صاحب خپل کتاب کې نقل کړی چې څوک د علماو توهین کوي د علم د وجه نه، هغوی ته کنځلې کوي، رد بد وی، نو دا تاسو وګورئ چې کله دی په قبر کې کېښودلی شي د مخ به د قبلې نه اوښتی او دی به کافر د دنیا نه ځي. او دام زما تجربه وشوله چې دغه خلک الله ذلیله کوي او دا الله پاک شرموي. نو د دې وجې نه د علماو خدمات دا په دې معاشره کې وګورئ، په دې ملک کې وګورئ. بیا که پکې دغه خبره کېږي چې را کوم علما سیاست کوي موږ د هغوی خلافي، نو دا خبره مناسب نه ده. ځکه چې سیاست کوم علما کوي نو که مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې امیر دی نو د هغه په شا په لکونو علما ولاړ دي. زه په ټول پاکستان کې د چترال نه واله د کراچۍ پورې زه ګرځېدلی یم په تبلیغ کې. په کال کې لوی لوی علما کرام اولیاء کرام زما سره ملاقات شوی دی، د هغوی کرامتونه هغوی ما ته ښودلي دي او هغوی د مولانا فضل الرحمن صاحب تایید کوي، دغه علمای ملګرتیا کوي. نو که یو کس دوه پکې کمزورۍ پکې وي، غلطۍ پکې وي، نو هغه په دغه د علماو په دغه لوی جماعت په دې باندې دا څه الزام نه دی او نه دا د دوی د ابطال نښه ده او دلیل دی. د علماو د حقانیت دلیل دا دی چې په لکونو علما اولیاء کرام طلبه کرام دا لوی لوی خدمات د دین دا الحمدلله روان دي او دا کوي، په ټوله دنیا کې تبلیغ کوي او الحمدلله د کروڑونو خلکو زندګۍ ورسره بدلې شوې. نو درخواست دا دی چې موږ او تاسو دغه حدیث ته وګورو چې نبی علیه السلام فرمایي، اخري حدیث بیانوم. نبی علیه السلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم، لکه څنګه چې نبی صلی صحابو ته لکه زما فضیلت په تاسو کې په یو ادنا کس باندې دی. نو د دې معاشرې د عالم فضیلت په عابد باندې، عابد یاد کړی نبی، دیندار سړی دیندار مسلمان باندې د عالم فضیلت دومره دی لکه څنګه چې د نبی اسلام فضیلت په صحابو کې په یو ادنا صحابي باندې دی، فاسق او فاجر نه. نو هغه خلک چې په سوشل میډیا لګیا دي نو اول خو دې هغوی خپل ځان ته لږ وګوري، خپل کور ته دې وګوري. نو دا یو څو ورځې زندګي ده، دا به تېره شي او سبا چې کوم دی نو دغه ټول خلک به ولاړي بیا علما به مي، انبیاء کرام به مي. او حدیث کې دا هم راغلي یشفع یوم القیامة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. انبیاء کرام، علما کرام، شهدا کرام به شفاعت کوي. یو ستا د علماو سره دشمني ده نو به ستا شفاعت څنګه وکړي؟ نو که یهود او نصوارا پراپیګنډه کوي، خو یهود او نصوارا دي خو د انبیاء کرامو قاتلان دي، نو د علما کرامو خو به خود دشمنان دي. که قادیانیان دي او هغه د علما کرامو خلاف پراپیګنډه کوي نو علماو خلکو ته وښودل چې دا قادیانې دا کافر دی او د هغوی کفر یې خلکو ته ثابت کو. نو که هغوی علماو پسې پراپیګنډې کوي خو هغوی سره خو د علماو دشمني ده. خو عام مسلمان چې ستاسو سره دشمني ده نو یا خدا چې دغه مسلمان د خپل دین نه دی خبر، یا منافق دی بالفرض، او یا چې دی نو د علماو د کردار نه دی خبر. نو دې کې لږ سوچ پکار دی چې دا علما په دغه ټولو میدانونو کې د یهودو د نصواراو د قادیانیانو د بېدینه خلکو مقابله کوي او نن تاله مدرسه محفوظه ساتلي، جومات آباد ساتلی دی. دا ټول خدمات تاسو ته ما مختصر وویل چې دا ټول خدمات د علماو د الحمدلله جهري دي. نو که دغه ته مسلمان وګوري چې په یو چې قدم اخلي د علماو خدمات به تا ته مخې ته ښکاري. د ملک چې کوم امن دی دا د علماو کردار دی، دا علما ته وباسه ته به دغه ملکونو حالات وګوره. د ملک چې سلک ډېر دین دی، زنانه پرده کوي، الحمدلله مدرسې دي، جوماتونه ستا آباد دي، اذانونه دي، نکاح ده، جنازه ده، دا ټول شاعر د اسلام ښکاري، رمضان ښکاري، تراویح، دا ټول دا د علماو کردار دی. نو موږ له پکار دا دي چې موږ د هغوی دفاع وکړو، د هغوی ملګرتیا وکړو. او نبی اسلام فرمایي کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابع. عالم شه، طالب العلم یا خادم شه، دشمن مه جوړېږه ورنه ایمان به خراب شي. نو دغه یو واقعه چې کومه شوې ده نو هغه واقعه کیدای شي غلطی،
خو که بالفرض صحیح وي بیا یو سړی په قرآن لاس کړي چې نه مانه داسې کارندی شوی نو بیا په سوشل میډیا باندې هغه دومره اوچتول او هغې له دومره د غور کول دا زیاتی دی مناسب نه دي نو موږ او تاسو له پکار دي چې دغه خدمات د علماو زموږ مخې ته وي د نبي اسلام دغه احادیث که سړی مسلماني او که نه کافر دی هغوی خو بیا زموږ جګړه ده نو خو به کوي زموږ د نبي اسلام خلاف به ولې کافر نه ولګیا ابو جهل به لګیا ولید بن مغیره به لګیا او دغه چې عاص بن وائل نظر ابن حد دا ټولو د نبی اسلام دشمني ورسره کړې ده نبی اسلام ته به دغه به توهین کو خو بل طرف ته صحابه کرامو د نبی اسلام دفاع کړې ده الله یې په خپله دفاع کړې ده موږ هم د نبی علیه السلام د ناموس دفاع کوو نو د علماو هم دفاع کوو ځکه د نبی اسلام د ختم نبوت دفاع کوي د ناموس د دې ټولو خبرو موږ تاسو له پکار دي پښتنو ته به زه دا پیغام ورکم چې پنجابیان دغه خبرو ته نه دي اوزګار زه پښتنو ورونو ته دا وایم چې ای پښتونه ته ځان ته پښتون وې نن چې ستا د مور په سر ستا د خور په سر ستا د بیبي په سر لوپټه ده دا د علماو کردار دی نن چې ستا د خور او د مور عزت محفوظ دی دا په کور کې ناستې دي دا د علماو کردار دی او دغسې دا نور چې څومره خدمات دي دا ټول دا د علماو کردار دی نو پښتنو له پکار دي چې که ځان ته پښتون وای نو پښتون او ملا دا یو شی دی د علماو کردار ته وګوره نو او دا به زه دوی ته ووایم چې دغه خلک چې د علماو پسې خبرې کوي د هغوی توهین کوي اول خو د دوی توبه وباسي توبه دې وباسي او که توبه نه وباسي نو ډېر زر دی د الله د عذاب انتظار کوي حدیث کې راغلی دي چې څوک د علماو توهین کوي د هغوی حق تلفي کوي په دوی به داسې بیماری الله مسلط کي چې د دوی مشرانو به هم د هغوی نمونه نه یې اورېدلي دا حدیث مفهوم داسې دی نو زما دغه مسلمانانو ته پیغام دی نو پښتنو له پکار دي چې ستا خو د اسلام سره ډېره کلکه رشته ده ستا خو د اسلام سره د ایمان سره ډېر کلک تعلق دی د غیرت سره د ډېر کلک تعلق دی نو علماو کې اسلام هم دی غیرت هم دی پردم ده پکې نو ستا به د علماو سره تعلقي ستا به د ډمانو سره د ګډېدونکو سره د یهودو د نصاراو سره د قادیانانو سره به ستا تعلق نه وي ته به د هغوی یا د هغوی مرسته به نه کوې چې هغوی تاله یا خو د لشل روپو د وجې نه ته خپل ایمان خرڅ کړې او د علماو توهین کې نو دې دپاره زما پښتنو ته هم دغه درخواست دی چې علماو همیشه د پښتنو لاج ساتلی دی هغه د پښتنو بېعزتي نه کوي او موږ علما دا غواړو چې زمونږ دا پښتنې خویندې دا لونه زمونږ دا زنانه دا په عزت کې وي دوی ته چې کوم دی دوی څوک عزت ته نقصان ونه رسوي موږ دغه کوشش کوو نو تاسو به د علماو توهین کوئ نو که تاسو د علماو توهین کوئ نو یاد لرئ چې بیا به تاسو د الله په ګریب کې راشئ نو الله دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي او الله دې موږ د دین او د دې ملک او د قوم او د اسلام دپاره سپایان وګرځئ او الله دې موږ د دوی مخالف نه ګرځئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين